السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری بصیر الله او زه تاسو سره بیا حاضر یم په خپل یوټیوب چینل پښتو تعلیم کې. ملګري، څنګه چې تاسو ته مخکې مونږ ویلو چې یاره مونږ به تاسو ته یو مطلب د یوټیوب نه د پیسو ګټلو چلونه هیو، نو په هغې کې د نیکسټ ویډیو کې زه تاسو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به د یوټیوب چینل ځان له څنګه جوړوئ، مطلب چې تاسو په هغې باندې بیا ویډیوګانې شیر کوئ. نو تاسو ته د دې نه مخکې ما چې کوم ویډیو کې راوړی هغې کې تاسو ته ما د ګوګل اکاونټ یا د جیمیل جوړولو چل ښوولی و، او په دې ویډیو کې به اوس مونږ د هغه ګوګل اکاونټ نه چې کوم دی د یوټیوب چینل جوړو. نو که تاسو سره د ګوګل آی ډي وي او تاسو د هغې نه د یوټیوب چینل نه جوړ کړی، نو موږ سره اوسئ، دا زموږ ویډیو پوره وګورئ. په دې کې به زه اوس تاسو ته ښیم چې تاسو به د یوټیوب چینل څنګه جوړوئ. د ویډیو شروع کولو نه ملګرو مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که تاسو څوک زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دې کې موږ تاسو لپاره مختلف قسمه معلوماتي ویډیو راوړو چې هغه به تاسو ته ډېرې معلوماتي وي، او دا ملګرو سره هم شیر کړئ. دا زموږ چینل کیدای شي زموږ د دې چینل د وجې د هغوی هم څه هیلپ وشي. نو راځئ ملګرو ویډیو سټارټ کړو. نو ملګرو، که چې تاسو هم غواړئ چې د یوټیوب نه پیسې وګټئ، نو د هغې لپاره ضروري ده چې تاسو ځان د یوټیوب چینل جوړ کړئ، او د یوټیوب چینل جوړولو لپاره ضروري ده چې تاسو سره یو ګوګل اکاونټ وي. نو که چېرته تاسو سره ګوګل اکاونټ وي، نو تاسو ډایرکټ ځان ته د یوټیوب چینل جوړولی شئ. او که چېرته تاسو سره د ګوګل اکاونټ نه وي، تاسو ځان نه ګوګل اکاونټ جوړ کړئ. که تاسو د ګوګل اکاونټ جوړولو چل نه درځي، نو زموږ ویډیو چې کوم دی په یوټیوب باندې شته، زموږ چینل باندې د ګوګل اکاونټ ویډیو جوړولو چل شته. نو ملګرو، که تاسو ته ګوګل اکاونټ وي، نو تاسو په هغې څنګه ځان د یوټیوب چینل جوړوئ. نو زموږ د ویډیو کې موږ سره اوسئ، موږ سټارټ کوو. ټولو نه مخکې به تاسو خپل یوټیوب اوپن کړئ. په خپل موبایل کې به ځان سره یوټیوب اوپن کړئ. کله چې تاسو دلته کې د اخره کونه کې د سرچ بار سره چې کوم آپشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو سره راشي ساین ان، ځکه چې ما پکې یو آی ډي ان کړې ده، نو ما سره ځکه ساین ان رانغلی، خو تاسو سره به ساین ان راشي. ساین ان کې به تاسو چې کوم دی هلته کې خپل ګوګل اکاونټ ورکړئ چې کوم تاسو سره جوړ کړی وي. نو زه اوس ما دې کې ګوګل اکاونټ جوړ کړی دی، زه هغه په دې کې ساین ان کوم. دې کې لږ چیکینګ رالی، نو زه به هغه ګوګل اکاونټ دې کې ورکړم، او تاسو ته به زه ښیم چې تاسو به څنګه ځان ته یوټیوب چینل جوړوئ. دلته کې لږ انتظار کول غواړي، ځکه چې دا چیکینګ انفارمیشن راغلی، دا لږ سرچینګ کوي څنګه چې دا دی رالی. نو دې کې به زه اوس خپله آی ډي ورکوم. تاسو به دلته کې تاسو کوم آی ډي وي هغه به ورکړئ. 111 ما یو سکرین شاټ ایستی د خپلې آی ډي نه، ځکه چې زما د ذهن نه وځي، نو د هغې د وجې ما سکرین شاټ وایستو. نو زه هغه سکرین شاټ راوړم او هغه آی ډي دلته کې ان کوم. صحیح شو. سکرین شاټ، دا سکرین شاټ دی بي 111 37 75 4 بي 111 4. نیکسټ پې کړو. زه به پاسورډ ورکړو، بیا به یې نیکسټ کړو. صحیح شو. یس آی ایم، آی اګري. دا آی ډي زموږ سره چې کوم دی زموږ په دغه کې آن شوه، په یوټیوب کې آن شوه. تاسو وګورئ دلته کې موږ سره اوس دغه بي راله. صحیح شو. دا حالا بي هغه دی چې زموږ په هغه یوټیوب چینل په ګوګل آی ډي کې بي ورځم. دلته کې موږ سره بي راله. اوس به تاسو وایم تاسو په دې باندې ځان د یوټیوب چینل څنګه جوړوئ، نو په دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو. دا ستاسو سره دلته کې تاسو یور چینل ووهئ. دلته کې کله یور چینل ووهئ، ګوره دلته کې تاسو په خپل چینل باندې کوم تصویر لګوئ دی وړومبي کې، نو هغه تصویر تاسو دې ځای نه لګولی شئ. او لاندې چې کوم دی نیم راغلی، نو په دې کې تاسو د خپل چینل نوم لیکلی شئ چې په کوم نوم باندې تاسو چینل جوړول غواړئ. که ارز پاسپورټ یې جوړوئ، که په هر نوم تاسو دلته کې ورغلی، نو په هغه به تاسو دلته کې ولیکئ تاسو د چینل کوم نوم ایږدل غواړئ، هغه به دلته کې ولیکئ او سیو به ووهئ. چې سیو کله تاسو ووهئ، دلته بیا ووایئ کریټ چینل. صحیح شو. دا اوس موږ سره چینل کریټ شو. موږ د یوټیوب چینل تاسو دلته کې وګورئ، دا موږ سره کریټ شو. صحیح شو. کریټ ای ویډیو. اوس که تاسو کله په دې باندې وړومبي ویډیو شیر کوئ، دلته کې موږ سره د پلس نښه راغله، د جمع نښه، په دې باندې به کلیک وکړئ او اپلوډ ای ویډیو، الاو اکسس. صحیح شو. الاو. صحیح شو. اوس تاسو سره په موبایل کې کومه ویډیو وي، تاسو هغه مطلب دا ځګو دا به نیکسټ ووهئ.
صحیح شو. تاسو به دلته د ویډیو ډیټیل ټایټل هر څه به دلته کې ولیکئ، لاندې به ورته ډسکرپشن ولیکئ. صحیح شو. لاندې دلته کې به ډسکرپشن ولیکئ او بیا نیکسټ ووهئ او بیا اپلوډ ویډیو. دا چې کله تاسو ووایئ ستاسو ویډیو به په ستاسو په چینل باندې اپلوډ شي. نو که دا ویډیو ملګرو ستاسو لپاره فایدهمنې وي نو دا چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا انشاءالله په نوې ویډیو کې موږ تاسو ډېر ژر حاضر شو او چینل ملګرو سره شیر کړئ. مننه.